ښاغلی مفتي صاحب صدیق الله د کندهار ولایت څخه پیغام پرې ایښی او پوښتنه یې کړې ده، وایي حیواناتو ته شراوي او ښکنځل کول څه حکم لري؟ مهرباني ښاغلی مفتي صاحب که د دغه ورور و پوښتنې ته جواب ووایاست. حامدا ومسلیا اما بعد. د محترم صدیق الله ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي چې شرا کول بغیر له موجبه او ښکنځل کول مطلق ممنوع کار دی، ځکه حیوانات ښکنځل کول او حیوانانو ته شراوي کول د دې څخه په حدیث کې ممانعت راغلی دی. د عمران بن حسین رضی الله عنه روایت دی، دی فرمایي موږ په ځینې سفرونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګري وو. د انصارو یوه ښځه پر اوښ باندې سپاره وه او دا په دې اوښ باندې ناارامه سوه، نو لعنت یې پرې وویل. دغه اوښ ته یې بد او رد وویل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېدل او ویې فرمیل هغه څه چې په دې اوښه باندې دي یعنې د سفر سامان وایخلي او دا اوښه پرېږدي، ځکه دغه اوښ ته بد رد او پر دې باندې لعنت ویل سوی دی. د مذکوره حدیث څخه دا معلومه سول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه لعنت ویل باندې ناراضه او خفه سو. په یو بل حدیث کې راځي د زید بن خالد الجهني رضی الله عنه څخه روایت دی، یو سړی پر چرګ باندې لعنت ووایه، یعنی پر چرګ باندې بد او رد وویل. کله چې چرګ د نبی علیه السلام مخ ته اذان وکړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسې پر چرګ باندې لعنت مه وایاست، ځکه هغه تاسې ولمانځه ته راکښېنوي. صاحب مرقات ملا علی قاری رحمه الله فرمایي په دغه حدیث کې یو ښکاره دلیل دی چې هر هغه شی چې په هغه سره استفاده د خیر وي دا مناسبه خبره نه ده چې د هغه اهانت وسي او ورته ښکنځل وکړل سي، بلکې یو حق یې دا دی د داسې شي چې هغه استفاده ورڅخه اخیستل کېږي د هغه کرام او عزت وسي او شکر یې ادا سي او احسان معامله ورسره وسي. نو د ټولو خبرو خلاصه دا راوځي چې یو حیوان ته شراوي کول او حیوان ته ښکنځل کول د شریعت له نظره څخه دا ممنوع کار دی. تکمیله فتح الملهم جلد 5 صفحه 205. همدا ډول مسند امام احمد بن حنبل جلد 5 صفحه 811. همدا ډول مرقات المفاتيح جلد 8 صفحه 1. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.